د پولیسو مامور په یو کاغذ زموږ نومونه، جرم او څه تفصیل ولیکه او د رخصت لپاره د باندې را سره راووت. کله یې چې د خدای پامانۍ لپاره لاس راکاوه نو ویلې کاشکې خپل برطانوي قانون د دې اجازه راکولی نو د ټول عمر لپاره به مې تاسو له ځان سره دلته آباد کړي وای. هیله ده چې دا معذرت مو ومنئ. 2 اونۍ څه وي لکه 2 ګړۍ داسې تېرې شوې وې. هغوی چې له موږ سره کوم سلوک وکړ د نه هېرېدو. له ټولو ښه خبره دا وه چې زموږ په زړو کې د ژوند کولو آرزو پیدا کړه. په انسانیت او لوړو اخلاقو یې زموږ ایمان را تازه کړ او داسې راته ښکاره شوه چې دنیا دومره هم خرابه نه ده څومره چې موږ ګڼله. په دنیا کې اوس هم ښه خلک او ښه سلوک شته. د بیړۍ کاریګرو زموږ وړه بیړۍ مضبوط څه چې نوې سوچه کړې وه. د خوراک یوه دلۍ خواړه پکې ځای کړي وو. د دوی نه غیر د ښار اوسېدونکو هم چا غوښه، چا میوه، چا نوي پتلونونه او کالي راوړي وو چې موږ له 1 میاشتې زیات وخت پرې تېرولی شوی. تر ټولو موږ ته غوره سوغات د ښاغلي بوین ښځې او لور راکړ چې دا یو انځور و چې له موږ سره پکې دوی 3 واړه هم په یو ځای ولاړ وو. له دې نه غیر یو څو ډالر هم په یوه بنده لفافه کې اچولي وو. په کومه ورځ چې موږ رخصتېدو ښاغلي بوین په میز نقشه وغوړوله او موږ یې داسې پرې وپوهولو. د کولمبیا اولنۍ بندرګاه سانټا ماراټا 700 میله لرې ده. پاناما 1200 میله او کوسټاریکا 1.5 میله لري. خو تاسو هلته ځکه مه ورځئ چې لا تر اوسه فراري ته پکې پناه نه ده ورکړل شوې. له دې ځایه د برټش په نوم یو ځای چې 1800 میله لرې ده هلته زموږ یوه خپلوانه هم شته چې د هغې ښارواله هم ده. تاسو هلته لاړ شئ، زه به د هغې په نوم خط هم درکړم. کیدای شي د 2 کالو پورې پناه درکړي. بیا یې سمدستي د والۍ هینډي په نوم خط راته ولیکه. خو ما په سوچ حواس بایللی و. په سوونو میله لرې د سمندر 2یم سفر آیا دا بیړۍ به مو بیا ورسوي؟ که یو ځل قسمت یاري وکړه نو د دې خو دا مطلب نشته چې په بیا به مو قسمت کوي. خو بیا هم که سفر سخت و نو زموږ ورته مجبوري وه او باید له دې ځایه په عزت وتلی وای. ښاغلي بوین د سفر نقشه داسې تجویز کړه. اولنی مزل مو 600 میلې لرې د کوراکاو بندرګاه. 2یم منزل خو کومه جزیره په نقشه کې نه ښکاري، خو بیا هم سمندر له ډیرو وړو جزیرو څخه ډک دی. ځینې په نقشه کې نه وي راغلی. کومه جزیره به ضرور هم وي. 3یم منزل به مو ښاغلی هینډو وي د ګویټیمالا په سرحد کې. یو ځل بیا مو د سمندر په خلاصه سینه کې په سفر شروع وکړه. د بیړۍ کاریګرو زموږ بیړۍ ته ښه توجه کړې وه. مخکې به چې د سمندر کومو څپو بیړۍ ته ګزارونه ورکول، هغو ځایونو ته یې د اوسپنې څادرونه ورکړي وو او له دې نه یې غیر یوه وړوکې کوټه هم پکې جوړه کړې وه. نظر مې چې ورته وکړ نو د 1000 ډالرو یې کار پکې کړی و. 2 نوې قطب نما او یوه لاسي بجلۍ هم راباندې لورولې وه او پوهولی وو چې په کومو حالاتو کې استعمال کړو. په خپله فکر وکړئ، له دې نوي سازو سامان سره او له دومره قدر او مینې سره به زموږ حوصله څومره لوړه شوې وي. قسمت دومره مهربانه شوی و چې په 2.5 ساعتو کې مو 40 مایله سفر کړی و. کله مو چې سمندر کې یو څه نور سفر وکړ نو ډېرې برټانوي بیړۍ مو له لرې یو او بل خواته په سفر ولیدلې. جان حساب وکړ او ویل که موږ په دې حساب بې کوم آفته داسې مزل وکړو نو خپل اخرني منزل ته به په 5 شپو او ورځو کې ورسیږو. له شروع نه تر 3 ورځو پورې په حیران روان وو. ته به وایې لکه موږ چې په چکر راوتلي وو. د ماترو او جان صحت بیرته په خپل ځای شوي وو. زه هم ښه تازه وم او تر ټولو دې ته خوښ وم چې یو ځل چیرته پاتې شم او د عزت ژوند اختیار کړم. دا چې د بوی یو داغ هم پکې نه و، خو قدرت ته نور څه منظور و. د منزل په لوري به ساعت په ساعت ورلنډېدو او ښاغلي بوین موږ ته په باور سره ویلي وو چې له تاسو څخه به مخکې زه د کوراکاو انتظامي خلکو ستاسو په باره کې احوال ورته ورکړم چې له تاسو سره ښه رویه وکړي. د 4مې ورځې په شپه زموږ بیړۍ ناڅاپه داسې وښورېده. تا به ویل چې له کوم کمر سره لګېدلې وي.
خو په آرام سمندر کې داسې کوم شی نه تر سترګو کېده او نه کوم توپان و. خو په اسمان توره وریځ غوړېدلې وه، یو ستوری هم نه معلومېده. کله مو چې له هغه ځایه لږ مخکې مزل وکړ، یو قسم داسې اوازونه مو واورېدل لکه د ښځې ژړا او یا لکه د شادیانو شور ماشور. ما تر ټولو زیات ویرېدلی و. ویې ویل چې په سمندري پیریانو واوښتو. نظر به مې چې هر څومره یو بلې خواته که نو څه په نظر نه راتلل، خو اوازونه هماغسې راتلل او کښتۍ به یو څه زیاته ښورېده. زما هم یقین و چې پیریان دي، ځکه چې د پیریانو نه غیر نور څوک څنګه هلته ژوند وکړي. دا اوازونه ټوله شپه همداسې راتلل. یو هم له ویرې څخه سترګه پټه نه کړه او همداسې د نوي آفت په انتظار و چې کله به حمله کوي. کله چې د سبا رڼا لږه لږه را لګېده، نو په سمندر کې زموږ له بیړۍ سره شاوخوا سپین اوږده څه تر سترګو شول. خو کله چې د لمر رڼا په سمندر ولګېده، نو پوه شو چې بیګاني اوازونه د همدې اوږدو ماهیانو وو. تر ټولو غټ ماهي به یې 40 فوټه او کم به یې تر 1200 فوټو پورې رسېدل. دا یو قسم بې آزاره ماهیان وو چې ډولفین ورته وایي. د سمندر په ماهیانو کې یوازې همدا ډولفین دی چې له انسان سره زیاته مینه لري، ځکه یې له موږ سره په میلا میلا سفر کړی و. کله چې جان ولیدل نو ویې ویل دا بې ضرره دي. خو کله چې په شوخۍ یې شروع وکړه نو بیړۍ هم چپه کوي، خو د شارک غوندې خوړل نه کوي. ډولفین دغو به کله کله خپله اوږده خوله له اوبو راوایسته او یو قسم غږونه به یې کول چې مخکې مې بیان کړل. داسې ښکارېدل لکه له موږ چې څه د خوراک غواړي. ما هم د غوښې یو څو ټوټې ور واچولې او له شا پاتې شول، خو ټوله شپه یې په موږ کې وینه وچه کړې وه. کوم 3 ساعته وروسته د جزیرې ساحل ته ورسېدو، خو د بیړۍ هم ساتلې وه. کوم 1.5 فوټه لرې په سمندر کې ترې ښکته شو. د یو بل په مټ مو ځانونه غاړې ته وایستل. په نرم ریګ کې بې حاله وغځېدو. د شپې په بې خوبۍ لوږې او ستړیا له کاره ویستلي وو. د جزیرې په طرف مو وکتل او هیڅ هم نه معلومېدل. د ریګ یو نه ختمېدونکی سمندر پروت و. ځای ځای د ځناورو مکمل د هډوکو ډانچې پرتې وې. ویره هلته راسره ډېره شوه چې وپوهېدو چې د کوراکاو جزیرې پر ځای بلې جزیرې ته راسم شوي یو. تر غرمې پورې د ساحل په غاړه په نرم ریګ کې پراته وو. یخه هوا چلېده او په کرار کرار سپینې مرغاوۍ به را پیدا کېدو شوې او زموږ په شاوخوا به کېناستې. په لږ ساعت کې یې شمېر له 1000 څخه هم زیات شو. جان را کېناست او شاوخوا یې وکتل. بیا یې وویل په پلنه لاس راکړه چې اوچت شم. په پښه کې مې بیا یو څه درد پیدا شوی. په کراره مې را اوچت کړ او سره روان شو. په یو ځای کې جان راته وویل دغه ځای لوڅ کړه. ما هم شروع پرې وکړه. کوم 2 فوټه مې چې ژور کړ، ګورم چې په درجنو غټې غټې د شمشتۍ هګۍ پکې پرتې دي. همداسې مو له ډېرې لوږې ماتولې او په سر مو اړولې. ایله مو لوږه یو څه کمه شوه. جان وویل ما ته معلومه ده چې شمشتۍ همداسې په ویجاړ ساحل کې هګۍ اچوي، خو مشکل یې پیدا کول وي. نو راځئ چې اوس د جزیرې حال وګورو چې څوک اوسیدونکي لري او که شاړه ده. څومره چې مخکې تلو د خرو او وزو د هډوکو ډانچې مخې ته راتلې. هېڅ نه پوهېدو چې دا دومره خره له کومه شوي چې مړه شوي دي. له ښه مزله وروسته مو د لرګیو یو کور تر سترګو شو. په غلي قدمونو ورننوتو. په غولي کې یو څنګ ته په تیلو چلوېدونکی اسټوپ او څه بوره او د المونیمو لوښي او مالګه پراته وو. بل خواته میز او یوه وړه هنداره او د ګیرې ماشین او بلا بتر سره پراته وو. په بل کونج کې د اوبو نه ډک لوښی و. یوازې اوبه وې چې ښه په مړه ګېډه مو وڅښلې او د کور د څښتن په لټه د باندې راووتو. لمر د غرب په لورې ښه جګ ولاړ و او په یوه لوړ ځای کې مو د کور د څښتن پسې کتنه شروع کړه. کوم 1.5 مایل لرې یو فورډ پخوانی ټریکټر زموږ په طرف را روان و. کله چې زموږ خواته راورسېد په حیرانۍ یې راته وکتل او بیا یې وویل لکه چې د سمندر له لارې راغلي یاستئ، مهرباني وکړئ راوخیژئ. موږ ورته ویل هو صاحبه. زموږ بیړۍ د ساحل خواته کمرو سره وجنګېده او ماته شو.
په ډېره مشکله مو ځانونه راوایستل. بیا یې وویل ښه نو له کومه ځایه راغلي یئ؟ له ټرینیډاډ څخه. او له هغه مخکې له کومه ځایه؟ له فرنچ ګیانا څخه. ښه په کوم جرم تللي وئ؟ سخته غوسه راغلې وه. ته به وایې چې پلټونکی دی. ورته مې وویل د قتل په تضمین کې. نه پوهېږم چې له کوم لوري راغی او چیرته ته. آخر له لږ سوچ وروسته یې وویل ډېر زړور خلک یاستئ. ښه نو دې هلک څه کړي؟ ما ترو ته یې ګوته ونیوله. ما ورته وویل دغه هلک په رڼا ورځ د پاریس په ښار کې د ټیکسي ډرایور وژلی دی. بیا مې خپله د جان او ماترو لنډه پیژندنه ورته وکړه. ده په تعجب راته کتل. بیا یې په خپل تعریف داسې پیل وکړ. ما ته ډاکټر نیل وایي او دې سیمې ته ډانکي آیلینډ وایي، یعنې د خرو جزیره. د دې ځای خره او وزې ډېرې مشهورې دي. د دې ټولې جزیرې یوازینی واکدار یم او زړه مې دی چې دا سیمه آباده کړم او د خلکو توجه وړ یې وګرځوم. مخکې دا سیمه له کوراکاو سره نښتې وه، خو دې سیمې ته ما ځان ته نوم ورکړی. ډاکټر نیل یو دلچسپ سړی وښود. په لږ ساعت کې لکه د مودو ملګری شو او یقین مې وشو چې مرسته به ترې بوت کړو. په کرار کرار د غرب پر لوري په کوزېدو چې موږ د ډاکټر نیل په فورټ کې سپاره وو. په یوازې میدان کې روان وو. له لږ مزله وروسته یو وړوکی 2 منزله کور ته یې ودرولو. څو هارنونه یې وهل. یو د دیو په شان تور حبشي دروازه په اسانۍ سره راخلاصه کړه. تور حبشي موږ د کور شاته بل وړوکي خو ښایسته په هر ذوق برابر کور ته ننویستلو. بیا یې وویل د ډوډۍ په تیارولو به یوه ګړۍ لګیږي. که ډېر صبر مو نه کېږي زه به تاسو ته میوه او بسکټ راوړم. صبر چیرته کېده. لږ وروسته تور حبشي په لوی لوښي کې مڼې، الوچې او بسکټ راوړل او بیرته ورک شو. موږ د ډاکټر نیل په باره کې خپله رایه سره ښکاره کوله. په کومه کوټه کې چې موږ ناست وو، کوم 12 فوټه اوږده، 7 فوټه پلنه او کوم 18 فوټه اوچته وه. کوټه د هر ضرورت له سامانه ډکه وه. کومه کړکۍ یې نه لرله، البته یوازې یو روشندانې اوچت لاره چې مضبوط سیخان پکې لګول شوي وو. فکر ته مې هسې چټي شکونه راغلل. په کرار له خپله ځایه راوچت شوم او د وره طرف ته ورغلم. غوږ مې ورته ونیو. پوهېدم چې بلې خواته څوک ولاړ دي او غوږ یې زموږ خبرو ته نیولی دی. شک مې په تور دی و. غوښتل مې چې ناڅاپه ور خلاص کړم، خو کتل مې چې له هغې خوا راپسې بند شوی. د پښو ښکالو مې واورېده چې یو څوک له وره را روان شو. مخ مې جان او ماترو ته ورواړو. ورته مې وویل موږ په دوکه کې بندیان شوي یو. یارانو اوس به څه کوو؟ هغوی په خلاصو سترګو راته کتل. ته به وایې چې زه ټوکه ورسره کوم. ورته مې وویل 3 واړه د دې تور زور هم نه لرو او نه کومه وسله یا چاقو شته. ماترو ژر خپلې ګنډې ته لاس کړ او د لاوس نه یې پټ کړی چاقو راوویست. چاقو څه چې موږ ته پیدا شو، موږ ویل چې ټوپک په لاس راغی. دوی ته مې اشاره وکړه چې چوپ شئ چې حبشي پر موږ ونه پوهېږي چې له موږ سره څه شته. بیا مې پسې زیاته کړه اوس باید حبشي په کومه بهانه راولو. په کوټه کې 3 کټونه پراته وو. په غالب ګمان د کوم روغتون به ول او ډاکټر نیل لکه چې په کوم نیلام کې اخیستي ول. په ډېر زور او چل مو 2 پښې له کټو لرې کړلې. جان وویل یوه طریقه چې حبشي پرې دننه راتلی شي هغه دا چې موږ 3 واړه په خپلو کې سره لانجې او دعوې شروع کړو. همداسې مو په لفظي شور شروع وکړه. کتل مو چې په پاس روشندان کې تور شکله راښکاره شو. اول یې زموږ سیل کاوه چې تنګ شو، نو بیا یې وویل غلی شئ، د کونګ زامنو که در ننوتلم سره وبه مو خورم. ما ورته وویل کینه د دیو زو، ته خو راننوځه چې د دوی سره دې وژنم او که نه. د بې عقل زوی هم له روشندان څخه را روان شو او په یوه منډه مې د کټ پښه راواخیسته او د وره څنګ ته مې د کټ پښه تیاره اوچته ونیوله. فکر مې ورته و چې قلف یې خلاص کړ.